سورة الجمعة دا مدنی سورت تے یعنی دا ہجرت نباد نازل شے او بدی کی یولس آیتونی او بدی سورت کے اللہ سبحانہ وتعالی دا خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شان او عظمت بیان کرے چی دا یوڑی روچت انسان دے نرد مقامو پیجنی درشان بدی سورت کے اللہ سبحانہ وتعالی با یهودیانو بانی ردونه کړی دي او په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی مسلمانانو ته یو ادب خوله دی هغه دا چې د جمعې د منځه وخی نو په دغه وخت کې تجارتونه مه کوئ په دې کې الله سبحانه وتعالی وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. د سورۃ باور کې الله سبحانه وتعالی وی يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض پاکی وی د الله د پاره غس چې پاسمانونو کې دی او غس چې پزمکه کې دی. دې شیطان موږ سره مخ کې تیر شي اول ته موږ دا فائدہ بیان کړو چې په قران کې د سرجی سبح یسبح سبح نو سبح مطلب پاکی ویل شي د الله یسبح مطلب چې ویل کیږي وس او ویل کیږي باب مستقبل کی او سبح نو الله وی پاکی وای دې ټول دا مطلب راوته چې الله سبحانه وتعالى پاکی په هر وخت کې ویل شي او ویل کیږي با او وس ویل کیږي ما فی السماوات و ما فی الارض سوک چې بسمانونو کې سوک چې بزمکو کې سجی بسمانونو کې دی او سجی بزمکو کې دا ټول الله سبحانه وتعالى پاکی وي ولی الملك القدوس العزيز الحكيم باچا دے ډیر پاک دے زور ور دے او حکمت والدے ذکر هغه پاکی ویل کی بما باچا دے الملک باچای ټول دغه دنیا کې مو آخرت کې دغه د اجازت نه بغیر هیڅ نشي کېږي که انسان ډیر ومني کې پیغمبري په ملائکو کې او ملکی ډیر دغه وخت پورې سني شي کولای چې سو پر الله نه وختري نو بدی کې رد دی په مشرکان او صوفیا قبر پرستو باندې چې کوم درګاونه دی غیر زی او په دې کې چې کوم انسانان دي یا سوق دي چې غوي بندگی کوي دی بداو کې دی بداو کې دا وخت پورې سني چې کولای چې صبر الله نه وختنی نه به ډایرک الله سره رابطه ولینک الملك القدوس العزيز الحكيم دا غیر مد الله سبحانه وتعالى وی هو الذي بعث في الأمين رسولا خاص الله غزاد دے چراوی لگو پام پڑو کے رسول ددوینا رسولا منهم رسول ددوینا الله پامیانو کې پیغمبر راولېګو یو سره وی چې ولي راولېګو پامیانو کې نو جواب مخکې شو کنه الملک بادشاہ دې بادشاہ نو څوک د پوښتنه شي کولای الحکیم دغه بهر کار کې حکمت ته بدی غټ حکمت العزیز زورور دی ناغه ته وتسو
نو مخکې الله دغه صفات ذکر کو الملك القدوس العزيز الحكيم. یو سړی وایي څنګه ولې الله رب بادشاہ کې دي چې دا خبره کمزوري وي پامیانو کې پیغمبر لګین الله القدوس الله ګره دې خبرونه پاک دي. حکمت په پکې لازم به حکمت الحکیم دغه کار بغیر د حکمت نه نه. العزیز زورور دی نو څوک سني شي ویل. امیین کې دي چې مراد د اهل کتابونو علاوه چې څومره خلک دي دي چې امیین نه مراد هغه امی نه چې بالکل امپړي لیکل ویل ولا نه ورسي نه. دي چې هغه انسانان هم مراد دي چې هغه لیکل ویل ورسي خو آسماني کتاب وسره نشته. او بغي دلیل په قران کې الله وی قل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم او کسانو ته کتاب ته ورکړی شوی او امیین ته وای امیین هغه چې کتاب ته نه ورکړی شوی. نو دي چې الله په دې امیانو کې پیغمبر راولېږي چې دغه سره آسماني کتاب نه و. دغه وخت چې کوم عربو په قریشو کې الله سبحانه وتعالی پیغمبر راولې منهم دغه د جنس نه. نو دي ذکرت شو په صوفیو باندې چې کوم داوی چې رسول سم جلاغه نور دے بشر نه منهم نسب مراد ده منهم مطلب چې راغوي د جنس نه نه او بشن انسان دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالکل څنګه بشن انسان بالکل څنګه بشن انسان جسمانی چې کوم خبرې زمونږ دې دغه رسول سم وي واده باغ کوس تړي کېدو وګه کېدو خپه کېدو به خوشاله دو دغه شابمږي او دومره دې چې الله سبحانه وتعالی جوړ دا چت مقام ورکړي د پیغمبري د رسول ورکړي. نو هغه زموږ په شان انسان د دې پیغمبر کار به سي يتلو عليهم آياتي الولبا بدوي باندې آیاتنا د الله ويزكيهم او پاکي بدوي لرا پاکي بدوي د بد اخلاقونه د ګناونو نه ويعلمهم الكتاب والحكمة او خودنا بکی دویتا د کتاب او د سنت. کتاب نه مراد قران دی حکمت نه مراد سره سنت حدیث دی. د پیغمبر د کارونه د الله سبحانه وتعالی قران بیانول حدیثونه بیانول خلق به پاکي. د پیغمبر کار شو قران بیانول حدیث بیانول خلق پاکول د ګناونو نه او د بد اخلاقونو څنګه پاکول مطلب دی هغه ته ترغیب او ترهیب ورکول هغه ته واعظ او نصیحت کول چې هغه د غلط اخلاق نه ځان لري ساتي د غلط کارونو ځان لري ساتي. اوس که څوک دعوت کوي او تبلیغ کوي د رسول سم کار سره تبلیغ کول یا ایها الرسول بلغ پیغمبر تبلیغ کوا د شي تبلیغ کوا ما انزل الیک من ربک داغه سره تبلیغ کوا چې ته نازل کړی شوی د الله سبحانه وتعالی طرفنا دی تبلیغ وکي. اوس یو سړی راځي تبلیغ کوي نو تبلیغ د پیغمبرانو کار دی د کوم څه شک نشته دی ډېر اوچت عمل دی. خدا به دومره نس پکې دا وظیفه به دومره نس پکې چې هر سړی به تبلیغ کوي او چې سې په دماغ کې راځي هغه به وایي نه تبلیغ کوي او چې ته د پیغمبرانو طریقه ده سید متصل اتفاق د پیغمبرانو طریقه چې د پیغمبرانو طریقه ده نه به د پیغمبرانو په طریقه کې د پیغمبرانو تبلیغ سره يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة دا د پیغمبرانو تبلیغ دی. نظام استاد تبلیغ بم دی د الله سبحانه وتعالی کتاب بیانول حدیثونه بیانول او خلق توازن او نصیحت کول چې دوی د بد اخلاقونه او د بد کارونه ځان پاک ساتي. دا نصاب دی دي ته وی نصاب تبلیغی نصاب دا تبلیغی نصاب دی. یو سړی وي زه تبلیغ کوم راغی موږ پسې زه تبلیغ کوم مال نصاب راکړه چې د خلکو ته بیان کوم یعنی مال سم محدود سره راکړه نو موږ ته چې نصاب موجود دی څه شي قرآن او حدیث راوړل کنه دغه نصاب دی دغه قرآن او حدیث تیر راوړل خلکو ته بیان او تبلیغ کوم بس دغه تبلیغ شو کنه. نو دا ډیر کسان موږ ته وشتاسو د تبلیغ سره نه لګي. زه دا وایم د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره زه
د دې دا کوم چې په مومن اعتراضات کوي د ټولو نه غټ تبلیغ یم. تبلیغ څه ته وایي؟ تبلیغ کړي دا چې وسه کومه غب شپ لګوم تاسو سره کیسه کنه راځم شي او خنداګانی کو ټوګه ټقالی کو ها یو پاس ورسره خبره ختم شو. دا څه کوم زه ستړی کوم نه چې متاسو راځنه شي څه کوم خو تبلیغ کوم کنه نه دا تبلیغ نه لري پکار دا تر الله کتاب بیان چې کله ته تبلیغ کې هغه څه بیان کړو چې هغه محدود نصاب چا خو دی په بعض کتابونو کې راغلي دا خبره بیانوت صحیح تبلیغي کې قرآن حدیث بیانول ته تبلیغي نه د کمزي تله او د کمزي خبره او کم عقل مني. زه قرآن حدیث بیانوم زری تبلیغي نشم طریقې سي کې تری تبلیغي عجیب خبره. زدي قرآن او حدیث بیانوم خلک قرآن او حدیث ترالم کوشش کوم زری تبلیغي نه ما او ته ټول عمر د بزرګانو واقعات بیانې علم د سره ټکې نشي تری تبلیغي عجیب خبره شو. زدي په مدرسو کې کلونه تیر کم د علماو سره د کلونه تیر کم زه تبلیغي نشم او د پرونی توبه وسته نن د تبلیغي عجیب خبره نشو. او کومه خلو وازو او ټکې د خلینو راو بس ها وګورئ ته تبلیغ نه مني اعوذ بالله وي دې خلک را پیدا شي دي نن سبا وي تبلیغ نه مني. تبلیغ نه چې څوک انکار کوي خو کافر کی ته تبلیغ کار دا خود رسول هم دی تبلیغ دا کار د صحابه کرامو کړي دا غیر مت به سلسله سره نه وسیم الحمدلله علما کوي خو مونږ دا وایو چې تبلیغ کوا تاسو نه مني کې د تبلیغ نه بلکې موږ ترغیب دا ورکو دي مرګرو ته په مخه بار بار لګي چې تبلیغ کوي خو تبلیغ دا هغه څه کوي د کوم څه رسول سم کړي بس خبر ختم شو کنه ختم شو. یو خبر موږ دا کو تبلیغ کوا خود هغه څه کو چې رسول سم کړي. دویم تبلیغ کوا خود شي چې تبلیغ کې او قرآن او حدیث چې داګه د پته یې ګوره بشنه ګوره امت په تباہ برباد کې نور سو بیا بیان بش ډیر راشي غریب د سنه خبر نه د کلمې ترجمه ولا نور دي د مملګي بیانونه وکي دا غلطه خبره شو. درېمه خبره تبلیغ کوا وخت محدود کړي تبلیغ لدا ټول جون په تبلیغ کې وقف کا یو سړی لګي درې ورځې خاص کوي ما وته وی چې درې ورځې مخاص کوا ته دې کارو کې چې دا ټول جون لگاوا زه ګناګار شو په ما به خبرې کوي په ما باندې اعتراضات کوي چې وګورئ دوی چې درې ورځې مخاص کوي نو حکم یو شو دا یو وی درې ورځې خاص کړه بل وی ټول عمر ولګاو درې ورځې چاره وستي تبلیغ خو ټول عمر کو کنه دې کنه ټول عمر به شپېم کو د ورځې کو ماسپخینم کو مازیګریم کو په انټرنیټ کو په جمعات کې کو په کتاب کې کو نو په کیسټ کې کو تبلیغ خو په طریقه نه دی چې صرف دا یو طریقه نوح علیه السلام تبلیغ کړي قسمه طریقې غي استعمال کړي چې موږ سره په سورۃ نوح کې تیری شوی مخکې. نو لنډه خبره ده دا وګدم موضوع دا ګرځي خو لنډه خبره ده چې تبلیغ کوي خدای دې پر دا خبره ساتي چې تبلیغي نصاب په قرآن او حدیث وګرځوي. دویمه ده چې قرآن او حدیث باندې پوهه نه به بیانې. دریمه ده چې ورځي او وختونه علماء خاص کوي بلکې چې سو ورسته په بدن کې سات چری قرآن او حدیث بیانوه تبلیغ کوا. نو که بدیل ارمانه مونږه کوم دي چې تبلیغ شروع کو نو ته ګوره چې د معاشري اصلاح سوم زرکی د نصيحت ته په سړی سینه او په یو دماغ ووري کې څوک منی وای منی او څوک نه منی نه دی منی په څه باندې موږ زور زبردستی نشته چې کوم د عقل خاوني هغه خبره باندې پوه شي. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگر کو دوی مخکی په گمراهی ښکار کې دا میان خلک چې د رسول الله دراتلو مخکی پس کېو په گمراهی ښکار کېو او باغی باندې دلیل هغه ووري. جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه د رسول الله ترزو او د جعفر الطيار ولکی په غزوه موته کې دنه ادوانه لسونه پرې کړی شو نو رسول الله چې الله بدله په جنت کې دوه وزري مور کوي
دا یو انسان د چې په جنت کې الوته مشي. نو دوی چې کله حبشې ته هجرت وکړو الته نجاشي سره ملاو شو، حبشې د بادشاه سره ناغو دي د څه قصه ده، د څه خبره ده، څوک راوته د څه حالات دي. ناغو ته ایها الملک بادشاه صاحب كنا قوما اهل جاهلیه، مو خو یو دي قوم چې جاهلان خلقو منګه، نعبد الاصنام، من به د بوتانو بندگی کوله، وناكل الميت، مرداري به مون خوري، ونأتي الفواحش، قسم فحش کارونه ومن کول، ونقطع الارحام، خپل ولیان مون ټولي پرې خو دي، ونسيء الجوار، د ګاونډیانو سره ومنګ بد سلوک کو، ويأكل القوي من الضعيف، او زور اور بلیږي د غریب مال به خورو، دغه جیدات به خورو، چا بسنی شوی. فكنا على ذلك من بدغه حال بانیو حتى بعث الله الينا رسولا منا، تر دې چې الله پیغمبر په من کې راولېګو، منا په من کې راولېګو، نعرف نسبه، من دغه نسب خپېجنو، خو معروف انسان دی، اوچت نسب کې دی، اوچت خاندان کې دی، وصدقه دغه رښتینواله من پیجنو، وامانته دغه امانتګيري من پیجنو، وعفافه دغه پاکواله پاکدامنی من پیجنو. فدعانا الى الله، نو دغه پیغمبر موږ له دعوت راکو د الله طرف ته، لنوحده چې بزن کې توحید پیدا کړي، ونعبده چې موږ صرف د الله بندګي وکړو یوازې دغه، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، او هغه سپریدو دی پیغمبر موږ ته وی، هغه سپریدي د سب بندګي چې موږ او زمونږ پلار نیکه کوله د بوتانو او د ګټو دونو. امام احمد بن حنبل رحم الله دا روایت راوړي. نو دې ځکه لوي چې د خلک مخکې بس کیو په گمراهۍ کې، الله په انسانيت باندې رحم کړی چې پیغمبر یې وتره لګره، نه خلک به وسوم په دې گمراهۍ کې پراته. الله سبحانه وتعالى رحم دې چې پیغمبر را لګره دی، به موږ له توفیق را کړی دی د اسلام. یعنی موږ هم چې توس چې یو بوت ته پراته وي، چې یو کانی ته ولاړ وي، چې ته وري ته ولاړ وي، پته نشي به کوم تیرو کې موږ پراته. الله سبحانه وتعالى موږ له سوچ دین ناکو د اسلام موږ ته نصیب کو، په اسلام کې د پاک عقیده نصیب کړه، هغه عقیده چې دغه صرف دوه خبرې دي، څه اطیعوا الله واطیعوا الرسول، د الله ومني د الله د رسول ومني، د سوچ عقیده الله سبحانه وتعالى چاته نصیب کیږي، نزم چې ټول عمر لګې د سجدي ولګي الله ته دا به هم کوي. واخرین منهم، او په نور کسانو کې چې د دې امیانو ندي، نور کسانو دي چې هغه د امیانو ندي، دا پیغمبر الله بغوی کې مر لګلې، لما يلحقوا بهم، چې لا ندي یوځای شوی د دوی سره، چې لا ندي یوځای شوی د دې خلکو سره، په کوم کې اول د پیغمبر راغله. نو باغټین کې په عربو کې د پیغمبر راغی، به صحابه کرامو کې د پیغمبر راغی، دغه امرګری دي. نو الله وی چې د پیغمبر یوازې دوی ته نه دی، د دینه بعد هم نور قومونه راځي، د پیغمبر ما غوی تم لګره دي، او غوی د دوی سره نه دی یوځای شي په مرتبه کې او په زمانه کې. مرتبه کې صحابه کرام ټول اوچتي، په زمانه کې موږ د غوی له ورسته نو دینه د ثابت شي چې پیغمبر ټول انسانانو ته لګل شي. دغه وخت چې کم خلک دی باغو کې لګل شي، الله د دینه بعد هم خلک راځي چې هغه د خلکو مرتبه ته نه رسي او نه دوی زمانه ته رسي، د پیغمبر ما غوی تم را لګل الله. نو ثابت شو چې عرب او عجم ټول ته پیغمبر لګل شي. وهو العزيز الحكيم، وغزور وحكمة والده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، دا فضل د الله دی ورکوي چاله چې وغواړي، والله ذو الفضل العظيم، او الله خاوند فضل لوی دی. دا پیغمبریم د الله یو نعمت دی، او دا پیغمبر چاته لګل دام د الله نعمت دی. دوه نعمتونه د الله رحم دی او فضل چې بچا باندې وکي. الله په قران کې سوي الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، دا الله مرزي چې الله چانکي په دې انسانانو کې او په دې ملائکو کې پیغمبران. نو چې کله الله په انسانانو کې انسان چانکي نو د وسمو چې انسان او د الله سبحانه وتعالى سمو غټ فضل او رحم شو. ذلك فضل الله، ودي کې رد په يهودو باندې ولي ځکه چې يهودو سوي وي د پیغمبر په من کې ولې نه راته الله تعالی ذلك فضل الله، دا الله فضل چې بچا باندې وکي.
عربو کې راغی مخکې د پیغمبران په دې يهودو کې بني اسرائیل کې پیغمبران ډېر زیات راغلي بني اسرائیل کې ټول زیات پیغمبران بني اسرائیل کې راغلي ناغو په دې انتظار چې اخرنه پیغمبر هم کې راځي خیر منو او د مشرکانو سره به جنگونم کول وي صبر دغه پیغمبر برازي دغه مرګرتیا کې موږ ته سره jihad کو او چې کله راغه په توګه چې په عربو کې دی نو به خبره نه منه تعصب دلته چې به مونږ کې ولینې الله ذلك فضل الله نو الله کار الله اعلم حيث يجعل رسالته الله خبوږي چې کوم ځای کې واغه خپل پیغام را لېږي او په چا باندې به را لېږي او څوک په دې مکلف کړي دا خدای الله مرزي مثل الذين حملوا التوراة مثال دا کسانو چې بار کړی شوی وو باغوی باندې تورات ثم لم يحملوها بیا پورته نکو هغې لره یعنی مثال دا کسانو چې الله سبحانه وتعالی ول تورات ورکړي او په دې تورات عمل ونکو تورات په الله بار کړي مطلب نه ورکړي دی ول هغه چت نکو مطلب چې هغه په عمل ونکو كمثل الحمار يحمل اسفارا پشان د خرده چې پورته کوي کتابونه مثال دا کسانو چې بار کړی شوی باغوی باندې تورات او به اوچت نکو پشان د مثال د خرده چې پورته کوي کتابونه يهود سوي وي موږ کول پیغمبرانه غلوي د يهود مثال څه دی د خرو دی دوی ته کتاب ورکړی شوی دی به عمل نه کړي د باز کسان ولګیا چې بس ماشين به موږ د پلاني زینه فارغ او پلاني زی کې سبقونه ویلو قرآن او حدیث ویلو دام ویلو دغه می پلانې می استاد عمل زره برابر نه دی مثال د خر بشان په خر باندې کتابونه بار کنه بار کړي به هغه څه فائدې نشته نه د آیت الله د يهودو تذکرہ کې هم مفسرین وي دغه شان چې زموږ په امت کې سوق دي هغه په قرآن او حدیث باندې عمل نه کوي نو دې مثالونه د خر دي کتابونه به بار کا او کتابونه فائدې نشي اخسته په دې کې رد دی باغ علماء باندې چې هغه حق پټ کړي نو په دې وخت ډیر زیات دي علم به کړي اتکاله لس کاله شل کاله غټ پټ کې به والي او دستار بندي او پلانې بندي ده دغه نه چروزي د قرآن او حدیث بیانینا د حق دین چې درخکاره کینا د دې مثالم د خر دی کتابونه په ځم باندې بار کړي دومره وخت تیر کو چې راوته هما خبر کې کوم چې بار د عوام کوي هیڅ فرق نشته عوام چې سوي ماغه دی وي سچره د پلار نکویلو ماغه وي نستا دی مدرسې ته تلو ستاسو دومره وخت تیرول سادي پټکی مطلب څه شو څه پیدا وکړه نو چې کله ته یو مسله د قرآن او حدیث راورسي دایریک په باغی باندې عمل کې او بیا به خلکو ته بیانې بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بد مثال د قوم هغه کسانو چې دروغجن یو ګڼل آیتونه د الله بد مثال د قوم کم قوم هغه کسان چې الله آیتونه دروغجن ګڼل دغه لپاره د بد مثالونه او حقدار دي چې الله آیتونه دروغجن ګڼلي والله لا يهدي القوم الظالمين او لا هدايتنا كي قوم ظالمان تا قل اويا يا ايها الذين هادوا ايغ كسانو چي يهوديان دي ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس کګومان کوي تاسو چې تاسو دوستان د الله سوا د نور خلقنا ګوره تاسو تماویل په اول کې چې الله په دې آیت کې په يهودانو باندې په دې الله په دې صورت کې په يهودانو باندې ردونه کوي ناول الله دغه دې خبره رد کو چاغوي چې موږ اوچت خلک یو پیغمبر په موږ کې ولنه راته الله دې مثال خو خرو دې ځکه چې دې په دې کتاب کې دې پیغمبر تذکرہ شوی نو به بول ایمان نه راوړي او به دې خبره ته ضرورت څه شو چې د پیغمبر په موږ کې ولې رانغه په پلاني قوم کې ولې راغی او دې شو شو دغه وشو دغه په دغه خبر باندې رد دویمه خبر باغوي دا کول موږ د الله خاص خلک یو يهوديان بداوي او وسو يهوديان داوي الله سبحانه وتعالى تباو برباد کی يهوديان د زمکه بده مخبني او مکار او خبيث قوم دي يهوديان
هغه خطرناک قوم دی چې دوی تاریخ ولټي کنه د دې ظالمانو نه پیغمبران نه دي بچ شوي نو موت به سبب شي. دا بس خلک وایي په فلسطین کې او په دغه ملکونو کې ظلم ډیر روان کړي ته دا خلکو غم وړي دې ظالمانو په پیغمبرانو ملا سوچت کړي پیغمبرانو وجلي او دا به دوی فخر غنو چې موږ پیغمبران وجلي او اوس خو په فخر سره وي موږ چې عیسی علیه السلام پانسي کړي او داغه نه مخکې نور پیغمبران او دې ظالمانو دا کوشش هم کړی چې زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجري او الله سبحانه تعالی بچ کړي چې رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته ورغه دا غوي بازار ته ورغه دیوال په خوا کې ناسو او دوی دا سوچ کړي چې لپاسې نو په کانه راوځرو یو غټه غټه او راوځرو دای سره به مړکو نو الله سبحانه تعالی جبرئیل علیه السلام راولې رسول ته دې ځنه پاس بیا هم دوی نه دی غلی شوی رسول صلی الله علیه وسلم په خیبر کې غزنانه غوخه ور کړو پای کې د نسو پای کې د زهر او رسول صلی الله علیه وسلم دغه چک کړو ځکه حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدو نو باغ ټیم کې دوی چې هغه مری هغه تکلیف می بیا راته شي ځکه علما وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم شهید شي رسول صلی الله علیه وسلم شهید شي دغه زهر او دغه اثرات د رسول صلی الله علیه وسلم وفات شي هغه تکلیف بیا ډیر شي دا غزالمان دي د دوی تاریخ هغه تور تاریخ دی د ظلمونو نه ډک تاریخ دی دوی او الله سبحانه وتعالی په هر ځای کې ذلیل ساتلی خو دوی د خپل کارونه نه قلاريږي یو څو کسان دي د شمار او دغه وجه دی چې دوی به خپل يهودیت کې څوک نه پریږي بهر نه ولې ځکه چې دوی سوې ان زعمتم انکم اولیاء لله او بسوره المائده کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه موږ د الله زامنو او موږ د الله مرګري او موږ د خاص خلک دا خبره به دوی کول نو دوی وی چې زمونږه موږ خاص خلک نو دي خاص ته د بهر نه څوک نشي راتلی ځکه دوی خپل دعوت نه چلي خپل دعوت دوی نه چلي چې راشي زمونږ دین ته ځکه دې ته نه پریږي په خپل دین کې دومره متعصبه خلک دي چې په خپل دین کې څوک نه پریږي نو دا خبره به دوی لري کوله وسیم کوي چې مونږ د الله خاص خلک یو شعب الله المختار مونږ د الله خاص خلک چې الله چان کړی و د دوی وای وسیم وای الله اوس د دوی په دې خبر رد کوي په یو باندې خور دوی شو کنه چې ولې پیغمبر په مونږ کې نه دی په رد شو په دې ځکه او د رب العالمین دا خبرې څومره خوږي او ساجيباجي بردونه بکې الله خپل پیغمبر دوی ته وای دی يهوديانو ته کته سو دا ګمان کوي چې موږ د الله خاص خلک یو نو بیا میدان ته شي خصبه کو فتمنوا الموت ان كنتم صادقين نو ارزو کوي د مرګ کچرته تاسو رښتینی یا ارمانو کوي د مرګ کچرته تاسو رښتینی راځي کېبل الله په پیغمبر ته طریقه هدي ته وایي چې راځي تاسو عمره شي موږ عمره شو او ټول په یو ځای الله تعالی سره کوي چې یا الله په موږ کې چې کم دروغجن دی هغه سګي هغه مړکی راشي پته ولي چې موږ د الله خاص خلک یو تاسو نه دوی راغلي دي او نه دوی راتلیش او نه په يهودو نصارو کې مور دي بچي راوړل جرایش ځکه چې دی کافر ته مشرک ته ګناګار او ظالم ته ګره خپل د نه پته چې زه غلطه یم لکه فرعون خلکو ته وسی وجستا سوربیم خدي فرعون ته ګره خپل پته شتي چې زرب نه یم پته د شتي کې نشتی اته پته شتي زرب نه یم خو خلکو ته وی دغه د يهود وي موږ د الله خاص خلک یو خپل ته پته چې موږ د الله خاص خلک موږ نه یو موږ پیغمبران وجري دي موږ قسم ظلمونه کړی نو څومره عجیب طریقه الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته خو دې ته مباهله وي راځي مباهله وکړو خپل بچي بمراولو خزي بمراولو قوم بمراولو ملګری بمراولو ټول په شریک وو یا الله هغه سړی مړ کې کم چې بمونږ دروغجن دي یو راخکار نشو دي وفد نجران د نجران نصارا پر رسول الله بشراغلو دغه سره مسجد نبوي کې ناس او د عیسی علی السلام په باره کې د رسول سره مناظره کول لنډ او د رسول سره بیا دوی راځي مباهله کو او رسول الله لار کوړه او د ځان سره حسن او حسین او فاطمه او در روان کړی دی وای چې راځي مباهله کو تاسو خپل خزه او بچی راو باسي خپل مرګري او خپل قوم او د میدان ته بشو الله تبارک سوال کو چې الله مونږ کم دروژن دغه مړ کی
نو کله چې نصاراو ته پته ولګي د نجران نصاراو ته چې رسول سم خو خبره وکړه اوس په عمل کوي نو بس اوخ په وېستو لاړو وته او موږ به جزیه ورکو موږ به ټیکس ورکو موږ ذلیل اوسې خبره ونه ملګری او ته پته چې موږ دروځنی نلوي دي يهود تم دي سوای ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم او دوی بارمان د مرګونه کی چره په سبب دا عملونو چې لګنی دي لا سنو د دوی چرته بارمان نه کید مرګونه غواړي ځکه چې ته خپل پته چې مونږه سيو مونږه گمراه یو مونږ د حق نه وړي دي ني سړی ته چې پته چې په ما کې دا د مرشتي هغه د مرګ ارمان نه کوي چې یری یو سړی ته پته را چې زه په حق یم الحمدلله راځه خیری وو کو دا پته چې دا خیری په ما باندې نه لګي زه په حق یم خدای یریږي د مرګ نه او الله سبحانه وتعالى په سورۃ البقره کې دا خبره کړې ولته موږ تفصیل بیان کړه غزه ووري الله ویل تجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا الله بده خلقو کې رسناک خلق په ژوند باندې هغه د اهل کتاب دي او د مشرکان دي يود احدهم لو يعمر 1000 سنه بلکې الله دوی خدای مانونه کې چې زموږ د زر کاله عمر وي وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر الله يذكر زر کاله ول عمر کوم خو دې زره سورور نشي بچ کړي دې د مرګ نه لري والله عليم بالظالمين او الله پوده بظالمان بانين قل تورتوايا إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يقينا غمرق چه تختی تاسو داغینا یقینا غملاوی دل که دستاسو سرا الله وی دیسو توه کتاسو دا مباحلی نکوی چیرې مرګ براشي او دې څه وشي دا مرګ خوراتلو له په حال کې او دا فائدہ موږ مخکې بیان کړی دا به یې یاد ساتي چې دې ځکه الله تاسو د مرګ نه تختې مرګ به تاسو سره ملاقات کړي مرګ د مخې نه راشي تختو تی منګه واجب خبره ګوره شان نه راځي مرګ به د مخې نه راشي نو چې کوم شی چې د مخې نه راځي دا غنه تخت نشي کېږي تخت دې کېدې شي مرګ د شان راتلم به دلري چې تختې دلې خو د شان نه راځي خو د مخې نه عمل کوي چې د مخې نه عمل کوي دا غنه تخت نشي چې تخت دې نشته نه د پرځان تیار ول غواړي حتمن دا ټول خلک مانی چې مرګ براشي او دومره وخت بګینه لګي دا جوړ شو هارت اٹیک مړ شو خبر ختم شو هارت اٹیک شو مړ شو ودې شو رپانس اپریشن ولوکو هوش کرانه دومره وخت بګینه لګي دا ساتي وزي ګره دا مرګ په موت باندې راځي دې لپاره ستاره په کار دې لپاره کوشش مهنت چې د آخرت موږ ځان له جوړ کو دنیا له وسړي لړ شي کې د غریبو می څه خبره نه او هغه چې سم باندې سړی ډیر خپش چې دنیا نه لړ شي د آخرت ته پر سنګلو په آخرت کې غریبي الله سبحانه وتعالى موږ د آخرت ته مالداري راکړي ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده بیا با واپس کیږي تاسو غزاد ته چې په دې په پټو ښکار باندې کله دې سویل چې مرګ راځي خبره ختمه ده بیا خو مزي موږ مرګ وخته وکنه چې الله مرګ راول چې د غمونو نه ختم بس اسیم چې مرګ سره بالکل د زمونږ د ذکر او د هر څه عمل هر څه ختمه ده بیا خو مزي بیا خو د مرګ زمونږ ټول به ارمان وي بلکې خلکو بزان وجره کوم خلکو چې مصیبتونه ډیر دي هغه بزان وجله چې د هر سنه دمش خپل الله به دا خبره کوي به تاسو واپس کیږي غزاد ته چې هغه پټو ښکار باندې علم دي چې بیا مسله انسان به ویری چې رب زب څه جواب ورکوم دغه رب ته دغه ذات له هغه پټو ښکار باندې پوره فينبئكم بما كنتم تعملون بس خبر بدر کی تاسو ته دا عملونو چې تاسو یې کوي هر څه وکړ کی د قیامت پورس ندیږي کې د يهودو په څو خبرو باندې رد شو د يهودو په دوه خبرو باندې رد شو څنګه چې د مرګري وي یو چې هغه داوی چې ولې پیغمبري من کینه دوی مده چې موږ د الله خاص خلک یو په دوه خبرو رد شو
په درېمه خبره مرد کی او هغه دا چې دوی دا وی زمونږ په دین کې د هفتې ورځ ده موږ د هغې تعظیم کوو نو تاسو سره داسې شتي الله وایي شتي که دوی سره د جمعې ورځ ده که نه زمونږ د ټول نه غوره يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كلت يواز كلشي دبار دمانزا دورزي دجمعي تذكير رانا فيهود باني دريم رد چې تاسو هفته کوئ د مسلمانانو سره خو دینه غوره ورځ ده هغه د جمعې ورځ ده حدیث کی راځي ابو هريره رضی الله عنه او حذيفه رضی الله عنه غوي چې موږ رسول الله اوریدلی دا غوي اضل الله عن الجمعه من كان قبلنا الله سبحانه وتعالى د دې جمعې ټول خلک گمراه کړي دي کوم چې زموږ نه مخکې ویني د دین اړولي فكان لليهود يوم السبت اليهود لپاره کوم ورځ و ابتو وكان للنصارى يوم الاحد وكان للنصارى يوم الاحد النصارى د پاره عیسایانو د پاره د اتوار ورشو فجاء الله بنا الله منګ راوست فهدانا الله ليوم الجمعه الله منګ له هدایت را کړو جمعې دی ورځ ته نو فهم تبع لنا نغوي زمونږ نو ورسته دی به خبره کی ځکه چې اول سره راځي اول جمعه راځي د جمعې ورځ ده نو بیا د هفته ورځ ده او بیا د اتوار ورځ ده بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فهم تبع لنا يوم القيامه ود قیامت پر ورځ بم دوی دغه شانی نحن الاخرون من اهل الدنيا په دنیا کې موږ اخرنه امت والاولون يوم القيامه ود قیامت پر ورځ ټولنا ول موږ یو المقضي لهم قبل الخلائق ټولنا ول فیصله چې به د کوم امت کیږي زموږ د امت خبره رب العالمین چې وکړه فیصله کوي نه ټولنا ول فیصله به چا کوي هغه زموږ د امت کوي او صحیح مسلم کې دا حدیث دی حدیث کې دا مسله ثابته شو چې جمعې د ورځې فضایل احکام مسائل د تفصیلا بیان کړي دی یو مسله د بلوغ المرام په شرح کې هغه شتي دی ملګرو سره شتي ملوي هغه ځل پیدا کې او باقي ټولې مسلې تفصیلا ووري جمعې د ورځې خدای سي ما اشاره وکړه یو روایت می ذکر کو چې جمعې د ورځې دا فضیلت دي ځکه الله وی چې ای ایمان والو کله چې आवाज وشي د جمعې د منځه د پاره आवाज وشي یعنی بانګ ویل شي دا خبره یې ساتي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د ابوبکر صدیق او د عمر ابن خطاب رضی الله عنهما د دوی په زمانه کې د جمعې د منځه د پاره بسو بانګونو یو بانګو بیا د عثمان بن عفان د په وخت کې دویم بانګ سره زیاتی شو هغه په بازار کې وي حدیث کې راځي د صاحب ابن یزید هغه وی چې او دا حدیث په صحیح بخاری کې دی هغه وی چې کان النداء يوم الجمعه اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهم رسول الله په زمانه کې بدی سوا چې بانګ باندې ویل کېدو چې کله به خطیب په کوم ځای کې ناستو په منبر کې ناست تقیو بانګ فلما كان عثمان کله عثمان د زمانه رااله وكثر الناس وخلق ډیر زیات شو نزاد النداء الثالث على الزوراء داغه په کې د دریم بانګ زیاتی کو زورا بازار کې ویل کېدو دریم بانګ د دریم ویوره چې اقامت وسره حساب کې سو بانګ شو دریش دو د رسول په زمانه کې او د ابوبکر صدیق او د عمر رضی الله عنه چې هغه بانګ او اقامت عثمان رضی الله عنه بل بانګ مرګره کو او کله اقامت لري کې نو دو بانګ د عثمان رضی الله په زمانه کې شو د رسول په زمانه کې ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنهما او په زمانه کې یو بانګ ویل کېدو عثمان رضی الله فیصله ولې وکړه چې خلک ډیر شو نو خلک په دې بازارونو کې ګرځېدو سوداګانی به د جمعې ورځ خلک به کته برتلو او خبر بنو په دې کې بانګ ویل شو خطبه به شروع شو خلکو بل ځان تیار کړم نو الته خلک ډیر دي په جمعات باندې بانګ ورکی سپیکر شتي سپیکر نشتی نو خلکو د आवाज نه رسید خلک به خبرو چې خبرېدو به جمعې مزبر شي ناغه د وجه زورا بازار کې و بانګ ویل کی ناغه د بانګ زیات کو اوس موږ بسې چل کوو د ډېر خلک زموږ مبارکي په دې مسله کې خلکو د غلط فهمي اچي وی ګورو دی وی چې عثمان بن عفان دا کار ولي کړی او څنګه کړی چا ویلي دي چې دي
چا دا خبره کړې ده دي او چا ویلي چې عثمان رضی بدعت کړي عثمان بن عفان رضی چې دا کار کړی دا غو خطرېقه کړی ده ضرورت دغه وخت اوس موږ بس کو ناغلند خبره ده چې دغه علماء دوه اقوال دي یو قول داري چې عثمان بن عفان چې کوم کار کړی موږ به کو همیشه لپاره ضرورت یو کنه سید کید بدی باندې ورسوک انکار نشي کول ځکه چې دا سنت عثماني دی دویم قول داري والله اعلم او دا موږ ته راجح کاری او په دې باندې انسان زړه مطمئن کی چې نن سبا دویم باندې ته ضرورت نشته یو ځکه چې سپیکر کې باندې دنیا هر ګوټ ته رسی کنه رسی بس نو بس هغه زمانه شو لکه هغه شان وخت شو لکه کم چې د رسول سمو د ابوبکر صدیق او عمر ده دویمه خبره عثمان بن عفان د دې چرته نه کړی چې جمعات کې دنه د بانګونه ویلي کوم خلک چې موږ ردونه کوي موږ د عثمان رضی په طریقو ختم ته ثابت کوي حدیث کې چې عثمان بن عفان دهن په وخت کې دوه بانګونه په جمعات کې ویلي شي دا یو بانګ په کوم ځای کې ویل کېدو دغه بازار کې ویل کېدو زورا بازار کې نو کنن سبا ضرورت راغی کنن سبا ضرورت راغی د مسلې دغه کولاو کنن سبا ضرورت راغی او حالات د شو لکه څنګه چې عثمان رضی په زمانه کې نو بیا موږ هم د دویم بانګ وایو په کوم ځای کې به وایو بازار کې به وایو او چې ضرورت نه نبی هم د هغه رسول هم په طریقه باندې عملي څومره خوري فیصله شو په دې کې چې عثمان رضی په سبب درې دی پر رسول هم په چا بدرې دی چې یو سره د عثمان رضی طریقه راونی چې نظر په دویم بانګ وای هیڅ خبره نه خو په دې بل پسې کنځلې او بدرې خو مکه وکړه بل خو چې د ځانه طریقه نه جوړ کړي هغه چې کومه طریقه دغه رسول په زمانه کې وکړه و د عمر په زمانه کې او ابوبکر صدیق په زمانه کې و نبی خو ته دغه په فعل به خبرې کې نو دا لنډه خبره چې ضرورت وته یې کوي خو په بازار کې چې ضرورت وته نه یې مې کو د عثمان رضی سنت دي خو څنګه چې عثمان رضی کړی د ماغه شان به کو عثمان رضی ضرورت لپاره کړی او په کوم ځای کې کړی د بانګي په بازار کې ویلې نو موږ الحمدلله د عثمان رضی د طریقې خلاف نه یو موږ څو کې چې دغه طریقې خلاف وکړو بلکې موږ دا ټول خبر را جمع کړی دي د رسول الله زمانه ابوبکر صدیق عثمان بن عفان عمر رضی د دې زمانه موږ ټول را جمع کړی چې د دې حالاتو کې په دې عمل کیږي د دې حالاتو کې په دې باندې عمل کیږي دریو مسله په دې آیت کې هغه ده چې الله یا الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع نتادیو کوي ذکر د الله ته او پرې دی غسل خرڅول ذکر د الله نه خطبه ته تادیو کوي و دې ذکر الله د دې چې ایمان والو کم چې بخاریو کې اوسي شویری نه دا خطاب چاته دی ټول مسلمانانو ته دا خبره ګوره کمزوري ده چې باغ ذکر جمعې موزنه کیږي په کم چې باندې او په کم ځکه چې نه نه او په کم ځکه چې پلان نه دا شرطونه ډیر مولانه خو دي د پالتو شرطونه قرآن و حدیث کې د شرطونه راغلي امام بخاری رحم الله په خپل کتاب کې باب تړلی باب الجمعه فی القرى والمدائن باب په بیان د دې کې چې جمعې مونږ په باندو کې کیږي او په خاریو کې به کیږي پای کې به روایت راوړی عبد الله بن عباس سوی ان اول جمعه جمعت بعد جمعه في مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنې جمعې مونږ چې شوه د رسول الله د منځنه د رسول الله د جمعې د منځنه بعد چې هغه رسول الله خپل جمعات کې کړی دی په مسجد عبد القیس بجواثه من البحرین د عبد القیس قبیله په جمعات کې چې هغه بحرین کې یو کلی او الته د جمعاتو د کلی نومو جواثه او د حدیث په صحیح بخاری کې امام ابو داود رحم الله چې کوم روایت ته وایي ډېر وضاحت ته بجواثه قريه من قرى البحرين د جواثه یو کلی د بحرین په کیلو کې دینه د ثابت شو چې جمعې موزبه په هر ځای کې ک کلی ک باندې او ک خاریي او ک کسان لګي او ک کډیر چې بانګ وته رسی نو دی باندې جمعې لازم دي او کم خلق د جمعې د منځنه مستثنا دي هغه ټول تفصیل ته زمونږ بلوغ المرام چې کوم درسونه باغی کې ووري په روایت کې راځي امام ابن ابي شيبه رحم الله راوړي عمر رضی الله عنه هغه کسانو ته لیکل کړي کوم چې علاقه باندې مشران کړي ويجمعوا حيثما كنتم بكم ځکه چې د جمعې منځونه کوي دین دا خبره ثابت شي جمعې په هر ځای کې
فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع، نو تادی کوي ذکر د الله ته او پرې دی غسل خرڅول. دا بانک چې ویل چې جمعې د منځره پاره بالکل د خطبه چې لغینه بعد شروع شي دینه بعد غسل خرڅول دا حرام دي. او د رسول په زمانه کې بعض خلک دي چې هغوی به دا کار کوي او خبر نو دې مسلې نه الله سبحانه وتعالی د آیت نازل کو چې په دې ورځ خطبه لورځي. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، دا غرد تاسو لره کدا سو بوئی. فإذا قضيت الصلاة، بس کله چې ادا کړې شي مونږ، فانتشروا في الأرض، نو خوار شي بزمکه کې، وابتغوا من فضل الله، او لټوي د فضل د الله نه. فضل د الله نه څه مراد دی؟ رزق ځان لټوي. مطلب دا شو چې د جمعې بانک چې ویل شي د خپل رزق لټول مزدوري د بندک موږ دي ختم کو بیا کو ځان له مزدوري زمانځه په ټیم کې نه منځه په ټیم کې مزدوري نه کی په دغه ټیم کې ود الله سبحانه وتعالى بندگی کی. واذكروا الله كثيرا، او یادوي الله ډیر، لعلكم تفلحون، دې د پاره چې کامیاب شئ. الله وی کنه وی رزق لټوي او دې سنت به رزق لټولو کې الله وی ير نه کوي ګره رزق لټوي خدای الله ذکر او داغه بندگی د تاسو نشي پرې خو ده. یو عجیب فائدہ به تاسو ذکر کما په دې ذکر الله سبحانه وتعالى سو یا الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا، نجلتی کوي. د فاسعوا مراد نه چې منډه وي مانځه ته منډه وهل دا ګورس نشته. رسول سم د دینه بلکې منع کړی ده. دا باز خلک د منځون لري چې منډه وي، دا غلطه طریقه. منځل چې راځي په اطمینان او په سکون سره راځي. دې چې مراد د فاسعوا الى ذکر الله، یعنی جلتی کوي، تادیو کوي، کوشش کوي، وختي ولم وي، وختي لاړ شي. لکه الله چې په قران کې ویل ليس للانسان الا ما سعى، هر انسان ته باغ سملوي چې کوشش وکړي. نو څومره چې انسان هدفي دومره به مهنت ډیر کوي، څومره چې انسان غټ هدفي دومره به مهنت ډیر کوي. تاسو دا فائدې ذکر کوم او په دې ځړ له پاسه ولیک. د رزق مبارک الله په قران کې سویلي په سورة الملك کې الله ویلي فمشوا في مناكبها، ګرځي په دې ځمکه باندې ګرځي. د شیل چې منډي وای نه ګرځي خپارام رزق چې ځان لګټي ورپدو کېږي ما خپارام ځان لګرځي اسباب لټوي د رزق بدل الله درکې. فمشوا ګرځي خپارام خدمانزه مبارکي سویلي د زمانزه مسله ده کنه. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، نتاجيو کوي، کوشش کوي. ولې چې هدف دلته ډېر غټ دی، رزق نه دا هدف غټ دی. خد جنت مبارک یې سویلي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، دیو بسر مقابلیو کوي الله وایي. د خپل ځان مبارک یې سویلي ففروا الى الله، الله طرف ته منډي وای. د هدف پوری خبره رزق دې ګرځه بشي، موږ دې تهدیو کا کوشش وکا، جنت ته مقابله وکا، الله طرف ته زینو سجلو کا منډو وای. واذا راوا تجاره او لهوا، او کله چې ویني دوی تجارت یا تماشا. جابر ابن عبد الله رضی الله عنه روایت ته وي موږ ناسو د رسول سره جمعې مانځه ته خطبه موریده او په دې کې د شام د علاقې نه یو قافله رااله چې هغوی ځان سره راشن او د خوراک سامان راوړل. غړ تاجران راغلي، تاجرانو قافله راغله. نو بس دا کوم کسان چې د رسول سره ناسو دوی منډه کړې په دې قافله پسې ووتو او د رسول سره 12 کسان صرف پاتې شو، صرف 12 کسان پاتې شو. نو رسول مسوي والذي نفسي بيده، باغ رب می قسم دې چا پلاس کې زما سات لو تتابعتم، کتاب چې د ټول ورغلې پر لبسې او پتاسو کې یو قسم نه پاتې شه لسال بكم الوادي النار. نو الله سبحانه وتعالى بدا د وادي او د علاقه په پتاسو باندې د ور نه ډګه کړي. کتاب ټول ته خو 12 کسان پاتې شو. او جابر النووي وقال جابر النووي في الاثني عشر ثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر، په 12 کسانو کې یو ابو بکر او بل څوک عمر. الله سبحانه وتعالى آیت نازل کو
وإذا رأوا تجارة أو لهوا او کله چې ویني دوی تجارت یا تماشا انفضوا إليها واوليا غيتا وتركوك قائما او پریدتا ولار. دینه دا ثابت شو چې خطبه بسنګه کې په ولاړه به کې د رسول سم دا طریقه او دو خطبه په ولاړو کې ومنځ کې بلک سات لکې ناستو الا د جو سلوس اوزري مثال کې خطیب دې په ولاړه کې ورته بیمار دي اس خبره بناسته کولای شي خو نور د خطبه طریقه دې دا په ولاړه باندې کې قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة توایا هغس چې د الله سره دی غردي د تماشو د تجارتنا والله خير الرازقين او الله غور رزق ورکون کې دی دیج ګلوي چې د کم تجارت په جتا سومنډ کړي د کم تماشې بسي د دین خو هغه څغور دي کم چې الله سره الله بندگی خا تاسو څنګه بار د علم فضیلت بیانو چې علم کې دا فائدہ وي اوس په دې کې شیعه پتا باندې اعتراض وکړي چې زموږه د څنګه صحابه کرامو چې رسول سم دوی د تقریر کوي دوی د پاسي او په څه پوزيږي پر راشن پوزيږي او په خوراک پوزيږي دغه لپاره جواب داري اولنی خبره د سریه د ساتي د دې شوبې درت کول لپاره چې دا واقعا الره په خشوی د کله چې رسول سم نه هجرت کو مدینه ته صحابه کرام لا نیو د دې مسلې وته د دې پته نه چې دې خطبه نه پاسې ده د اسنه روا کار دي نو صحابه کرام انسانانو یو غلطی دي شی د پیغمبر وته دي چې مکه به خبر صحیح کړي نو دا څه اعتراض نشو سرد نشو لکه کس راغی د رسول په مخ کې دوه درې پیری مونږ کو مونږ غلط وکړو به رسول په منځ باندې پوکو مونږ صحیح کو خبر ختم شو نو څنګه سو چې د څنګه صحابي د منځ طریقه نه ورتله په غلط به رسول صلی الله خبره وخو یو خبره دویمه مراسیل د امام ابو داود رحمه الله هغه کې دا روایت ده او ځکه متصبر به وجود علماء سره کینی دغه علم زده هغه کې دا روایت ده وی کله چې صحابه کرام پاسیدو د رسول صلی الله علیه وسلم فلم يظنوا الا انه ليس في ترك الخطبه شيء وی کله چې د خطبه نه پاسیدو دغه د ګمانو چې خطبه پرې خو د دې سي جایز دي د روایت کې بیا هغه به داری کوي او دا کار باغه وخت کې شیو چې کله به خطبه د منځنه بعد وا د جواب دی صحیح اول دي سیوا د جمعې د منځم دي سیو کې د اختر د منځ په شان مخکې منځ د به سړي خطبه ده د اختر خطبه ورېدل لازم دي لازم خو نه کسو کوي وادي وري کسو نه وري زیدي نو صحابه کرام وایي چې څنګه خطبه دي چې دا خطبه ده موږ دلاړو نو بس هیڅ حرج پکې نشته به ورسته دا خطبه د منځنه څه شو مخکې شو او اورېدل لازم شو خبره ختمه شو دا درېو خبره ده کله دوی دا کار دي چې غلط وي چې دا د جرح قابل وي نو الله سبحانه وتعالى په دې کې به دوی باندې رد کړي او دوی ته به ویلې چې تاسو لپاره په آخرت کې دا عذاب دی او دا سزا ده خو دلته سزا یا د عذاب څخه خبره کړي ده نه ده بلکې نصیحت وته وکړي دي چې ما کوي خبره ختمه شو نو څنګه یو شیخ خبيث را پاسي او صحابه کرام باندې رد کوي او باو کې جرح کوي او الله سند ویلي الله خو خبرو کړی چې دوی دا چلو اے پیغمبر ته نصیحت وکړه چې دا بندگی د تجارتون نه خله بس خبر ختمه شو نو شبهه ختمه شو که ختمه نشو ختمه شو وبالله التوفيق دې سره چې زموږ درس اختتام ته ورسېدو الله سبحانه وتعالى دې موږ په قران او حديث باندې پوه کړي